تیره میاشت کې څه باندې 3 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د 1404 کال د غبرګولي میاشتې د صادراتو او وارداتو اړوند ارقام راټول او تحلیل کړي دي. یاده اداره وایي د دې رقمو له مخې په یاده میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 3.1 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 919.2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 1404 کال په غویي میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 102.7 میلیونه ډالر وو. ارقامو تحلیل ښیي چې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د صادراتو ارزښت روان کال د غویي میاشتې په پرتله 9.5 میلیونه ډالر کموالی لري. له بل لوري د 1404 کال په غویي میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 1 میلیارډ او 244 میلیونه ډالر ته رسیده چې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د 306.8 میلیونه ډالرو په ارزښت کموالی پکې راغلی دی. ارقام ښیي چې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي او تر ټولو زیات واردات له ایران، پاکستان او چین هیوادونو څخه وو. د یادونې وړ ده چې په صادراتو کې صادرات او بیا ځلې صادرات شامل دي او په وارداتو کې ټول محصولي او غیر محصولي واردات حساب شوي دي.